خیر. وعلیکم السلام. زه یو پوښتنه لرم، پوښتنه خپله خو اول له تا نه سوال کوم، خو اول خبره خو دا کوم چې ما مطمئنه کړه، یعنې بیا مې ښکته کړه. زه اکثر ګورم نفر راوخي سوال وکړي، خو هغه تاسو نیمایي کې ښکته کوئ، ځکه تاسو خبرې وکړئ هغه جواب ته پرې نه دی. سمه ده، پوښتنه مو وکړئ. سوال وکړه. او اول چې ښه مطمئنه شم خپله کته کېږم او په زول خبرې نه کوم. سوال وکړه. اول خبره خو دا کوم، مولوي صاحب ته په کوم مذهب یې؟ زه د الله د قرآن په دې مذهب یم. صحیح ده، مننه. همدا اول پوښتنه مې ځکه دا وه چې په دغه مذهب یې، مطلب امامانو کې خو په کوم مذهب نه یي که نه؟ اوس ته ما ته دا ووایې ته قرآن پېژنې؟ الحمدلله. قرآن څه معنا لري؟ قرآن دا معنا لري چې ته اوس موږ ته بیانې. دا دې دروغ ووایي. اوس خبر خو قرآن څه معنا لري؟ قرآن د الله کتاب دی. ته اوس ما پوښتنه وکړه، ته اوس تاسو پوښتنه تاسو ما څه وویل؟ ما چالو کېږې به نه، زه خو دې پېژنم، له ما نه نه ورکېږي، بوی دې راځي په خدای قسم. څه شی راځي؟ دا دې تاسې خپله چې ما یارې دوربین در باندې ایښی ده، لکه ډاکټر چې په مریض دوربین کېږدي، ما چې یارې دوربین در باندې ایښی ده، بوی مو راته راځي په خدای قسم. یوه خبره، ما خو تا ته نه دي ویلی چې قرآن دی بل چا کلام ده، هغه خو د الله کلام ده، په دې کې شک نشته. ما تا ته تر دې چې د قرآن معنا څه شی ده. اوس خبره راته کوم مولوي صاحب، کلیوال رمیک مې ومنه، زه غلی کېږم، زه ډېر احترام لرم له ځان نه، هر څوک چا نه ده بند کړی. بند یې کړو راته، بند یې کړو. بلې خوا ته مه ځه، قرآن معنا څه شی ده قربانه کلیسه. اوس خبره راته کوم مولوي صاحب، تاسو خو چې ده راغله ما ویل زه پوښتنه لرم، ما مطمئنه کړه، ما نه دي ویلي چې ته له ما نه پوښتنې وکړه. که زه پوهېدلی خو زه نه راتلم، خپل سوال مې خپله حل کولی شو، خو زه نه پوهېږم ځکه دلته راغلم. اوس خبره زما مطلب داسې نه دی چې وایې زه پوهېږم او بوی دې. څوک چې ځان پوهوي هغه سوال کوي که پوښتنه کوي؟ هغه هم سوال کوي هم پوښتنه کوي. سوال کوي. ښه، تا ویل د چا په مذهب ما قرآن کریم درته راواخیستل، دا پوښتنه خو دې حل سوله. ما د قرآن معنا پوښتنه درنه وکړل چې د قرآن معنا څه شی؟ اوس خبره ده چې ما یو مولوي صاحب ته وویل، یو مولوي صاحب ما ځان مطمئنه کوم، زه دې نه یم راغلی تاسو سره مطلب اخوا دې خبرې وکړم یا په ځل وخت مو نه ضایع کوم. ما چې یو مولوي صاحب ما نه پوښتنه وکړله، ما هغه نه پوښتنه وکړه، خو بیا هغه ما ته ویل ته په کوم مذهب یې؟ ما ورته ویل زه قرآن او حدیث منم، او کوم مولوي چې ښه خبره کوي هغه که حنفي که دیوبندي که هر سیمه زه هغه منم، ځکه چې ښه خبره باید هر سړی ومني. هغه ما ته ویل نه باید په یو مذهب واوسي. ته د الله بنده تر اوسه په دې نه پوهېږې چې حنفي او دیوبندي یو دي؟ یو دي، خو په دیوبندیانو کې ما داسې اورېدلي وو، دیوبندیانو کې چې کوم دی پنجپیریان هم راځي، بریلیان هم راځي، حنفیان هم راځي، زه دغه ما داسې اورېدلي. دیوبندیان یو نظریه لري، پنجپیریان بل نظر لري، دواړه مسلمانان دي الحمدلله. په بعضې جزئي مسایلو کې اختلاف شته، هغه دومره مهمه خبر نه ده، لیکن دواړه الحمدلله. صحیح ده، مننه. یعنې مطلب که یو سړی وو چې زه قرآن او حدیث منم او امامان ټول منم، دا به سره کوم شی وي؟ هغه د تا غوندې ټیک ټاکي ډوزمار دپاره دا خبره ناروا ده. ته که چیرې د امام ابو حنیفه غوښ ونیسه اوس دې پوهه کړمه، ته تر اوسه د قرآن په معنا نه پوهېږې او ته وایې چې زه قرآن او حدیث. اوس که په حدیث کې یو پوښتنه درنه وکړمه په یو حدیث کې، بیا به دې خلوازه راته نیولې. هغه څوک وایي چې وایي زه ما دومره علم کړی دی، زه اوس د اجتهاد درجې ته رسېدلی یم، زه اوس په قرآن او په حدیث عمل کوم. ته تر اوسه د قرآن په معنا نه پوهېږې، بیا بل ځای ته ځې، بیا بل ځای ته ځې، بیا بل ځای ته ځې. اوس که دا یو څو وخته لمونځ کوې؟ زه الحمدلله پنځه وخته، خو خبره کته کېږم مې نه، ته ما اول مې وویل پوهېږې چې دې ځای کې مې پنچري رانیسي. کته کوي به مې نه وایم، کته کوي به مې نه. خبرې ته غوږ واچوه، بېادبي مه کوه ډېره. ښه، د ماسپښین فرض چې شروع کوې په څه شي شروع کوې؟ ماسپښین فرض چې شروع کوم او خو نیت ورته کوم لمونځ درېږم لمونځ کوم. ښه، تا ته ووایم چې سره که مې شروع کوم سره که مې کوم داسې درته ووایم. صبر، دا لاسونه چې داسې پورته کړي، دا لاسونه چې داسې پورته کړي څه شي سره وایې؟ الله اکبر.
دغه الله اکبر اوس یو چا ونه ویل او ور له واره یې وویل چې سبحانک اللهم وبحمدک د دې سړي لمونځ صحیح ده که صحیح نه ده؟ اوس به زه د دې خبره وکړم خو ما به خبرې ته پرېږدی داسې نه چې مطلب اوس ته لس خبرې کوې موږ یو خبره کوو موږ هم باید لس خبرې وکړو پرېښی مې جواب ورکړه او دې خبرې مه کوه د دې جواب ورکړه الله اکبر څه شی ده خو یو نفر غږېږه ته مه غږېږه زه اول خبره درته وکړم مولي صاحب ته چې کوم فکر لرې چې دا به یا زما شرمېدو دپاره راښتې الله پاک عزت او ذلت الله ورکوي په دې ته ښه پوهېږي او تا ته الله ښه عزت درکړی زمونږ نه زه دې له راغلی یم نه مه دې الله زمونږ د خولې نه داسې خبرې وباسي چې تا پکې بېعزتي ستا پکې بېخیري او نه دې الله موږ ته دونه وس راکوي او مه داسې فکر کوه چې مطلب ته لګې مطلب تا د خولې خانه داسې نه ده نه موږ ته پته لګېږي خانه غوږ کېږده خانه ته چې کله دلته راپورته شوې ستا د پوښتنې بیخي بې احترامي پوښتنې وي صحیح ده کله چې پوښتنه د قاري صاحب نه کوې اوله کې احترام سره خپله پوښتنه وکړه چې قاري صاحب جواب کې درته تا دا لهجه چې دا ډېره بې احترامي لهجه ده والله که پوهېږو سره کوم لهجه زه رالم مولي صاحب ښه جوړ ډېره بې احترامي لهجه ده نن ته اوس یو کس چې ټول عمر دی الله دین ته ورکړی ته راځې د هغه نه دا پوښتنه کوي ته به کوم مذهبي دا څومره بې احترامي ده والله که خبره بې عزتي لهجه ده خو زه بخښنه غواړم ښه مې زه به دغه خبرو خاص نه پوهېږم داسې ته چې خپل سوال کوي ته قاري صاحب ته داسې ووایه چې قاري صاحب دا سوال لرم چې زه که دیوبندي فالو کړم که پنجپیرۍ فالو کړم که اهل حدیث فالو کړم دا دې کې څه نظریه لرم زه تاسو څه نظریه لرئ داسې خو زه مولي صاحب ته ډېر کښېنم زه مولي صاحب ډېر اورم والله هر وخت چې زه اوسګار یم زه ناست یم خو ځکه مې له دې دا پوښتنه لس خبرې دې پرسولې که نه دې پرسوي نه تاسو ته اوس زه خبره کوم تا ویل الله اکبر که سړي نه هېر شي ډایرکټ سبحان الله وویل څه به کېږي که نه نه اوس یو څوک راغلل هغه تکبیر اولا نه کوي تکبیر اولا یې ونه کړله ډایرکټ لاړل الحمدلله یې شروع کړله دغه سړي لمونځ صحیح ده که صحیح نه ده وړوکی مثال مې درته ماشاءالله ته د قرآن او د حدیث اوس موږ ته راښیې قرآن او حدیث اوس راځي موږ ته تاسو موږ له تاسو زده کوو که ما ته راتلې زه دلته ولې راتلم خو ما ته یې ما خپل سوال خبرې دې مخکې وکړې وامورېدلې تکرار یې مه کوه اوس وایې لمونځ صحیح ده که صحیح نه ده اوس زه درته وایم زه خپل الحمدلله الله اکبر ویم سبحانک اللهم ویم الحمدلله ویم او خپل مونځ خپله ښه صحیح کوم او ما په دې باره کې کوم بیان نه دی اورېدلی لکه بوډا نه مې کوم بیان نه دی اورېدلی چې د دې لمونځ صحیح دی که خراب یا به سر نه لمونځ راګرځوي یا نه زه خپله ښه صحیح کوم الحمدلله خان صاحب زه پوهېږم چې ته ډاکټر ته ضرورت لرې ډاکټر ته لاړ څه خاري زړه سره یو الحمدلله غوږ مریض یې بېچاره مریض یې پښتو کې متل د ویارې زده کړه بیا یې کوزده کړه ته دومره نرسه علم وکړه بیا چې کله د علم داسې ځای ته ورسول بیا له هغه نه وروسته ورته راسې ای خلقو د ما په مذهب سئ دیوبندیت هم پرېږدئ پنجپیریت هم پرېږدئ اهل حدیث هم پرېږدئ ټولې دنیا خلق پرېږدي په ما پسې سئ زما دا پوښتنه وکړه خبر وکړه غرق سي خو نه سړیتوب پېژني نه په خبره پوهېږي لاړ سال ته زه لاړ سال ته د مرض علاج دې وکړه ولا ښه اوس په دې نه پوهېږي چې ته څه وایې بیا راځي په هغه غټو ځایونو کې غږېږي په هغه دومره خولو دي او دومره خبرې دي راخیستلي یوارې زده کړه کله چې دې زده کړل په یو څه شي پوهه سولې بیا لاړ څه په هغه باندې عمل وکړه د قرآن په معنا نه پوهېږي د تکبیر اولا په معنا په حکم باندې نه پوهېږي بیا راځي غټې خبرې کوي دی الله بنده اوس که مې په استنجا کې پوښتنه درنه کړې په خپل ځان په خدای قسم که پوهېږي چې دغه لاندې څنګه ځان صفا کړم او څنګه یې صفا نه کړم غرق سي هغه ځای ته زه نظم در سره بیا دلته د مسلمانان دي ډېر مو نه پېژني بعضې خلک داسې اله وایي دا قاري صاحب څنګه بېادبې خبرې کوي د الله بنده ورسه علم زده کړه ورسه ځان پوهه کړه ورسه په مسایلو ځان خبر بس د یو څو بېدینو د یو څو له دین له لرې خلقو خبرې دې اورېدلې دا پلانی دا ته دا ټول پرېږده یوارې قرآن باندې ځان پوهه کړه په دین ځان پوهه کړه دین زده کړه اسلام زده کړه له هغه بعد به درک درته معلوم سي ته لکه موږک داسې موږک وایي څا ته لوېدلی یو وایي کویې خو به پېژنې څا بابا عبدالرحمن صاحب کویې ته څا ته لوېدلی یو نو وایي ویلې چې څونه لوی سمندر ته راغلی یم الله
څونه لوی سمندر، یعنی د خو دا اوبو په قط همدغه کویه یې ولیدل دا څومره لوی سمندر ده. یا الله بنده علم علم داسې سبحان الله. بله ورځ مې یو کتاب راکتل، یو کتاب مې راکتل، دا د قرآن عظیم شان دا بعضې د احکامو آیاتونه چې دي د اوامرو لدی نه د موږ مفسرین اوس چې دا 1400 کاله کې استنباط کړی وي او یا یې هغه خپلې آرا جنې را اخیستلې وي، دا تر 50 نه پورته کیږي، تر 80 پورې قریب که رسېدلې وي. لیکن دا هر آیات په دې کې زر مقاصد پراته دي، څو له زرو نه زیات مقاصد پکې پراته دي په هر آیات کې، یعنی له زرو نه زیات مقصدونه پکې پراته دي. ته اوس دومره نرسه چې ته لاړ سه لکه څنګه چې امامان و محدثین و فقها و ټول عمر په همدې قرآن کې مصرف کړی ده او مړه سوي دي، مرګ ورته پکې راغلی ده. اوس راځې وایي مه کوئ، دا له خپلو ځانو سره ظلم کوئ. ښه الله دې هدایت در نصیب کړي. راځئ